نیمروز کې پر ګډه پوله د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته. یو طالب وژل شوی او بل ژوبل دی. د افغانستان لویدیځ نیمروز ولایت د کنگ ولسوالۍ سرحدي سیمه کې د یکشنبې پر ورځ د افغان طالبانو او ایران د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښته کې د طالبانو یو امنیتي کس وژل شوی او یو بل ژوبلیدلی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو یو غړی وایي برید د ایراني ځواکونو لخوا لومړی پیل شو. د دغه سرچینې په خبره دا دویم ځل دی چې ایراني ځواکونه پر دوی دا ډول بریدونه کوي. د نیمروز ولایت د کنگ ولسوالۍ په دبشک سیمه کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونه وایي د ایراني ځواکونو بریدونو ته یې ځواب نه دی ورکړی او د خپلو مرکزي چارواکو پریکړې او امر ته په تمه دي. د طالبانو سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد د BBC سره خبرو کې وویل ایراني لوری تل دغه ډول کړنو باندې لاس پورې کوي. ښاغلی هیواد زیاتوي ایراني پوله ساتي ځواکونه دا چاره د هغو افغانانو د مخنیوي په خاطر کوي چې د په ټکو په ناقانونه توګه ایران ته وراوړي. په همدې حال کې د ایراني سرچینو د خبر له مخې د دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په شمال کې د هرمند ښاروالۍ هم اعلان کړی چې سیمه کې پر ګډه پوله د ایران د اسلامي جمهوریت د پوله ساتو ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. ځینو رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې طالبانو سیمې ته نور ځواکونه استولي دي او د تیارسۍ په حالت کې دي. له سیمې خپاره شوي انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې دواړو غاړو پر یو بل وسلې هم کارولي دي. BBC د جګړې له سیمې یو ویډیو کلیپ ترلاسه کړی دی. دې کلیپ کې ښکاري چې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا ډزې کیږي او د راکټ یوه مرمۍ د یوې ودانۍ پر دیوال لګیږي. یوه ځایي اوسیدونکي چې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د نښتې انځورونه یې اخیستي BBC ته وویل د دواړو خواو ترمنځ د جګړې لامل هغه سرحدي لانجه ده چې په افغانستان کې د تیر حکومت له وخته پاتې ده. د دې سرچینې په وینا ځایي اوسیدونکو د ایراني پوله ساتو ځواکونو د بریدونو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.